خیر د ټولو نه پیره دا یاد ساتئ چې دا ویډیو تاسو په خندا نمبر کې تاسو د خندا لپاره ده، نو پلیز دا سیریس مه اخلئ. او بله دا خبره چې ما په دې ویډیو باندې سره د 100 لایکونو ټارګټ یې اخی ده، نو مهرباني وکړئ دا ویډیو سره لایک کړئ، د ټارګټ پوره کولو کې زما مرسته وکړئ. نو بغیر وخت ضایع کېدو راځئ چې اوس ځو خپل ټاپک طرف ته. خیر د ټولو نه پیل دروازې سړک په منځ کې ولاړ دی، په دې ګاډي باندې ډزې کوي. نو یله که څه دې خیال چې ډرایور د نه خطا شي او در باندې درویښي جنټانه خو به سمه د میراب ګل څپلۍ جوړه کړي. او بیا چې څنګه ډز وکړي نو دا ځای ولګي، حالانکه ډرایور خو دې خوا ناست وي، نو بیا دا ډرایور مړ څنګه شو؟ او څه ټایم کې چې ډز کوي نو دلته کې نه لار وي او نه سړک وي، خو چې څنګه دا ډرایور ولګي نو بیا دا سړک د کوم ځای نه راغلو؟ او بل یو درخواست دی که چېرته تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو تاسو څه کول یار؟ دا لاندې سره بټن نه بس دې ته ګوته ورکړئ یا څه ورکړئ خو بس خړی کړئ یار، او د ګنټۍ نشان هم ووهئ. خفه نه شئ یار، بل څه مې ویل خو بس ځان مې راټینګ کړو. ښه یار په دې پاټ کې د خان جهانګیر خان ورور په دې لاره باندې منډې وهي، خو یاره که خپل ګاډی را روان کړه چې دا وروستو ماشومان درپورې خاندي، او که ګاډي د نه یې جوړ د موټرسایکل را روان کړه، خو نه یار د قسم خوړلی چې بیا مې ورزش نه کېږي. او یارو دا پاټ درته ښیم خو کمنټ کې به ضرور وایي چې د دې د سر د څه شي دی چې داسې ټنګا کوي. او یار په دې پاټ کې دروازې د ماشومانو په زنګو کې زنګ یو د ګانې په دوران کې بده باندې دا وشلیږي. نو یار چې د زورې دی نو ولې د زنګل سمه دمه زنګو وه د ماشومانو د کاره دې مو ویسته. او بله د ټولو نه غټه غلطي دا وه چې دی په ټریلر کې م راوستی دی، یا لکه چې وشلېده خو بس پرېږده که نه ټریلر کې م ولې راوسته. او یار په دې پاټ کې د بوتلې د ټیبل لپاره سبدا رنګ پرتې دي، خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو داسې پرتې وي. او یار د نن دپاره به دا کافي، بس چینل له سره سبسکرایب کړئ، د بلې ویډیو پر ځان ډېر ډېر خیال وساتئ. د لوی الله په امان.